دا یو غزل زوړ غزل ستاسو مخې ته ږدمه. امید لرم چې ستاسو به خوښ شي. د دې الفاظ ته په دا رنګ دي چې نظرې لګي ورته دانګي انګار نه پیژني. نظرې لګي ورته دانګي انګار نه پیژني. ځان ته هوښیار وایي په خپله هوښیار نه پیژني. او سپوږمۍ ته خیږي د سپوږمۍ د پاسه کور جوړوي. دومره ضدي دی چې دیدن او دیدار نه پیژني. او خپل ځان په خپله غورځوي د جهنم تندې ته چې په دې دومره رڼاګانو کې لار نه پیژني. هغې طبیب طرف ته نه ځي چې علاج یې وکړي. هغې طبیب له ځي چې روغ او بیمار نه پیژني. او بازار ته تللی دی د بوډۍ په ځای زخر اخلي. بازار کې ګرځي خو سودا د بازار نه پیژني. او یو ورځ به ټک د زړه په سر ورکي ایره به یې کي. عقل شته خو په لستوڼي کې مار نه پیژني. د ښه بد تمیز نه کوي خو ځان مړوي. د ښه بد تمیز نه کوي خو ځان مړوي. لکه څاروی پکې غنم او جوار نه پیژني. یا کلیوال والا صاحب ذرا غزل چاته وایي؟ دا په دولت مین ستا ښکلي اشعار نه پیژني.